ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی رب په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مشئ زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم د بلخ مرستیال والي په مشرۍ د کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو او دغه راز د یو شمېر امارتي ادارو د مسؤلینو په ګډون د راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستو کولو په موخه د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د بلخ ولایت مقام د غونډو په تالار کې دغه ولایت د مرستیال والي په مشرۍ د کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو او د بلخ ولایت مقام د دفتر د رئیس په ګډون د یو شمېر ادارو د رئیسانو ترمنځ له ایران او پاکستان هیوادونو راغلو افغان کډوالو سره د مرستو کولو په موخه د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د مرستندویو بنسټونو له لوري د افغان کډوالو ستونزو ته په جدي پاملرنې د اړینو اسانتیاو او منظمو سرپناهو برابرول او دغه راز په یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. د غونډې په پیل کې د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس وویل چې له ایران او پاکستان هیوادونو څخه د افغان کډوالو جبري ایستلو لړۍ دوام لري او ټول مرستندویه بنسټونه باید هڅه وکړي څو د تیر کال په څیر خپل ایماني او وجداني وجیبه ترسره کړي. نوموړي غوره امنیتي شرایطو ته په اشارې وویل چې دمګړۍ د سراسري امنیت په ټینګښت سره مرستندویه بنسټونه کولی شي چې د هیواد هرې برخې ته لاسرسی ومومي. نو په همدې اساس باید هڅه وشي تر څو په دغه ستونزمن حالت کې د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي او پر وخت اړینې مرستې ورسره وکړي. ورته مهال په یاده غونډه کې د مرستندویه بنسټونو استازو هم له ایران او پاکستان هیوادونو څخه راغلو افغان کډوالو سره د مرستو په برخه کې د بشپړ چمتووالي سربیره د هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ او ویل چې دوی به په خپل ټول ځواک سره د افغان کډوالو لومړنیو او اړینو ستونزو ته رسیدنه کوي. دوی همداراز ټینګار وکړ چې په شمال زون او په ځانګړې توګه بلخ ولایت کې ټول مرستندویه بنسټونه په هڅه کې دي څو راغلو کډوالو سره په بیړنیو حالاتو کې د روغتیا په برخه کې خوراکي او غیر خوراکي توکو د زده کړو او په نورو بنسټیزو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. نوموړو همدارنګه زیاته کړه چې دمګړۍ په هیواد کې شته امن چاپیریال له دوی سره مرسته کوي څو د هیواد هر برخې ته په چټکۍ خپل خدمتونه وړاندې کړي. له بلې خوا د بلخ مرستیال والي د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ په تیر کال کې له افغان کډوالو سره د یادو بنسټونو او مسؤلینو د خدمتونو وړاندې کولو په پار مننه وکړه او د افغان کډوالو جبري ایستلې غیر قانوني او د شرعي اصولو خلاف اعمال وباله او زیاته کړه چې موږ ټول باید په پوره همغږۍ سره د افغان کډوالو لپاره بشپړ چمتووالی ولرو او هڅه وکړو څو اړینې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې مرستندویه بنسټونه باید له افغان کډوالو سره بنسټیزې مرستې وکړي او اساسي مشکل یې حل کړي ځکه په اسلامي نظام کې د هر چا حق په مساوي ډول ورکول کیږي. ما و شما یک آمادگی از روی ایمانان و وجدانان از روی ایمانی مسئولیت اسلامی خود مسئولیت اسلامی خود ادا بکنیم که و همچنین جلسه ها را ما و شما گرفتیم به خاطر همین که و نهایت کوشش خدا بکنیم که همین به خاطر همین مهاجرین آمادگی داشته باشیم و همه همدیواله در یک فعالیت او فعال سمی قایم داشته باشه که هر چیزی که واسه توانش از دریغ نکنه. د یادونې وړ ده چې دمګړۍ په بلخ ولایت کې شاوخوا 200 کورني او بهرني مرستندویه بنسټونه شتون لري چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي. د بلخ ولایت د وچې میوې د اتحادیې رئیس وایي چې په کلنۍ توګه څه باندې 800 ټنه وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. ورته مهال نوموړی له اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې د غیر قانوني بادامو له وارداتو څخه مخنیوی وکړي.
د افغانستان بادام یو با ارزښته بادام په نړیوالو بازارونو کې پیژندل کیږي او اوس مهال د افغانستان بادام هندوستان، پاکستان او ترکیې ته صادریږي. همدارنګه د بلخ ولایت د وچې میوې د اتحادیې رئیس وایي چې د افغانستان بادام په منځنۍ اسیا بازارونو کې یو ځانګړی ځای لري او په کلنۍ توګه 800 ټونه بادام دغو هیوادونو ته صادریږي. 800 تن صرف بادام، انواع و اقسام بادام که ما با پوش و بی پوش ما محض و بادام صادرات میکنیم. از خود بادام 800 تن حدوداً است. بر کشورهای دیگه هم صادرات ما هست. اروپا ما صادرات داریم، چین صادرات داریم و ترکیه صادرات داریم. قسمی که بیشتر یادآور شدم تقریبا 90% میوه‌جات خشک افغانستان به هند صادرات میشه. همدارنګه یو شمېر د بادام پلورونکي وایي چې بیلابیل بادام په شمال زون ولایتونو کې د لاسرسي وړ دي او داسې قیمتونه ښایي. بادام خوبش اینجا ستارگاهی، ماماخیل، عبدالواحدی، قنبری، همین بادامای خوبش مزار نیست. یک سر بادام ماماخیل حدود 7000 6000، یک سر ستارگاهی 5000 سر کابلش، یک سر بادام کابل که 7 کیلو شوه، قنبری 2700. این نرخ نوع بادام است. د یادونې وړ ده چې عبدالواحدي، ستاربایي، ماماخیل، قمبري دغه غوره بادامو څخه شمیرل کیږي او فی کیلو بیې په بازارونو کې 6 تر 200 افغانیو پورې پلورل کیږي. په مزار شریف ښار کې چې د شمال زون د فوټسال سیالۍ د بلخ ولایت په کوربتوب پیل شوې وي، له بلخ ولایت څخه د یاران عمر لوبډلې په اتلولۍ او له جوزجان ولایت څخه د نظري لوبډلې په نایب اتلولۍ سره پای ته ورسېدي. په مزار شریف ښار کې د شمال زون په کچه د فوټسال سیالۍ چې د بلخ ولایت په کوربتوب او د سمنګان، جوزجان، فاریاب، سریپول او بلخ ولایتونو ترمنځ پیل شوي وي، د بلخ ولایت د اتلولۍ په ګټلو او جوزجان ولایت د دویم مقام په ګټلو سره پای ته ورسېدي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ادارې رئیس وایي د یاران عمر لوبډله چې په دې سیالیو کې له بلخ ولایت څخه استازیتوب کاوه او اتلولي هم ګټلې ده، اوس به د هیواد په مرکز کې د شمال زون په استازیتوب سیالۍ ترسره کوي. دا د زون په سطح باندې دا لوبې کیږي او د دوی څخه بیا یو ټیم هغه مشخص کیږي، هغه به بیا ځي په مرکز کې به د زون نمایندګي کوي. نو دا تقریبا د 3-4 ورځې کې دا لوبې شروع وي چې په دې کې خوشبختانه بلخ ولایت اول سو او جوزجان به اوس قریب د یو لوبه پاتې ده، هغه به انشاءالله دغسې نایب قهرمان سي. له بلې خوا د یاران عمر لوبډلې روزونکی چې په دې سیالۍ کې د بلخ استازیتوب کړی وایي چې د دغې سیالۍ ګټل به یادې لوبډلې ته د هیواد په مرکز کې د سترو سیالیو لپاره لاره هواره کړي. تبلیغ میگم به تمام ورزشکارای ولایت بلخ که قهرمانی میان 5 تیم شدن. انشالله که ما بعد از این هم مسابقات دموری داریم، میخوایم به اونجا قهرمانی بگیریم. البته بعد یک هفته بعد از این تاریخ میریم بخیر طرف کابل، مسابقات مرکزی است که بعد از او اگر ما انشالله قهرمان شدیم میریم به ایسیل لیگ قهرمانان فوتسال. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي د داسې سیالیو له ترسره کېدو څخه خوښ دي او د هیواد د بدني روزنې له ریاست څخه غواړي چې د ولایتي سیالیو په ترسره کولو کې دې لا زیاته همکاري وکړي. بسیار خرسند هستیم از اینکه همین برنامه برای ما برگزار میشه بین ولایت‌های سمت شمال. امروز چهره‌های خوبتر برتر از بین ما انتخاب میشه برای زونای مرکز و بازی‌های ملی دیگه. احساس خوشی و خوشبختی میکنیم برای خود. از ریاست تربیت بدنی افغانستان میخوایم که همیشه همچون مسابقات و همچون تورنمنت‌ها را برگزار کنه برای رشد جوانان و نوجوانان. د یادونې وړ ده چې دا سیالۍ د فوټبال ملي فدراسیون لخوا په بیلابیلو زونونو کې ترسره شوې وي چې د یاران عمر لوبډلې د بلخ ولایت په استازیتوب د هیواد د شمال زون اتلولي پرته له کومې ماتې د 12 نمرو په ترلاسه کولو وګټله. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې